السلام علیکم محترم دوستانو، امید ده چې روغ جوړ او خوشحاله یې. په دې ویډیو کې زه ځینې مسایل تاسو سره شریکوم چې هغه د سټرابیسمس یا سکوینټ او یا هم د سترګو د انحراف په اړه کې دي. هغه څوک چې داسې د سترګو انحراف ولري لکه تاسو په تصویر کې چې وینئ، که په زیاته اندازه یا په کمه اندازه یې، نو د هغوی مختلف حالات دي. د چا سترګې مثلا بیرته اپریشن ورته کېږي او د چا نه کېږي. لومړی هغه حالت ده که چیرې ناروغ ماشوم وي او په دواړو سترګو کې نظر ښه وي، یعنې الټرنیټیو اکزوټروپیا یا ایزوټروپیا ولري، نو هغوی لپاره که چیرې عینکو ته ضرورت نه وي نو بیا موږ ورته اپریشن کوو. او که چیرې ناروغ مثلا عمر زیات وي او د سترګو نظر یې ښه وي، لکه دغه ناروغ چې تاسې یې وینئ، دا یې 25 کلن و او په دواړو سترګو کې نظر ډیر ښه وه، 6/6 وه، او د هغه څخه وروسته مونږ ورته لازم نور معاینات هم وکړه. یوازې د نظر 6/6 چې دی هغه کافي نه دی، نور ټیسټونه هم ورته کېږي. دغه ناروغ ته چې اوس به تاسې وګورئ چې دغه 45 ډیګري اکزوټروپیا لري، یعنې دغه سترګې د بهر طرف ته انحراف لري. نو دا کور ټیسټ موږ ورته کوو، الټرنیټیو کور ټیسټ. په هغې کې په واضح ډول معلومیږي چې دغه چپه سترګه اوس ښۍ سترګه او اوس چپه سترګه انحراف لري، دغه بهر طرف ته. نو که چیرې لویان وي او نظر یې ښه وي، نو د هغوی لپاره هم که چیرې پوسټ اپریټیو ډیپلوپیا ټیسټ هماغه ورته وسي، هماغه نارمل وي، یعنې هر څه یو ورته راځي، نو هغوی ته اپریشن کېږي، ریزلټ یې ډېر ښه وي. دا یو بل ټیسټ چې موږ ورته کوو دغه ته وایي پریزم. په دې ناروغ ډیویشن چې و هغه 45 ډیګري و، یعنې 90 پریزم ډایوپټر. نو د دې لپاره دغه ټیسټ موږ ورته کوو تر څو دا موږ ته پته ولګېږي چې ښه تعیین کو منظم ډول. او د دې استعمال داسې د پریزم چې د اپیکس ټورډ ډیویشن باید وي، لکه څرنګه چې د اکزوټروپیا لرله نو د اپیکس بهر طرف دی، ټمپرل سایډ. نو اوس په دې وخت کې موږ ناروغ ته وایو چې آیا تاسو ته هغه فار ټارګټ کې څه ټي ده، هماغه تاسو ته یو ښکاري که دوه، ناروغ ته دوه ښکارېدل. نو بیا مو وروسته څو ځلې دا بیا هم ورته تکرار کړه او بیا د نږدې لپاره هغه ده ته هر څه دوه ښکارېدل. نو دې ناروغ ته موږ بیا یو بل ټیسټ وکړو چې د وورد ډاټ ټیسټ وایي. په دې کې یو طرف کې سور ریډ فری او بل طرف ته گرین فری فلټر په سترګو کېږي او مخامخ ډفرنٹ کلرز دي هماغه ورته ښودل کېږي که چیرې ناروغ ته هغه څه ډول ښکاري. هغه یو انټرپریټیشن لري چې هغه بیا بل وخت کې بحث کوو انشاءالله. نو لکه څرنګه تاسو په تصویر کې وینئ، نو هدف دا هغه ده چې که چیرې څوک دغه ناروغي ولري، د سترګو انحراف، که چیرې ماشوم وي او نظر پکې ښه وي، د عینکو سره نه امپروف کېږي، نو د هغوی لپاره اپریشن کېږي. او که چیرې نظر پکې کم وي او ماشوم وي، د هغه لپاره اول باید د سترګو د لیزي آی یا امبلیوپیا علاج وسي، چې هغه سترګې تنبلي، د هغه نه وروسته بیا اپریشن ورته وسي. او که چیرې ناروغ لوی وي او نظر هم پکې ښه وي، هغه د هر څه دوه ښکاري، نو د دې نه مطلب دا ده چې چیرې دا یې اپریشن ونه کړي ورته بهتره ده، ځکه که اپریشن وروسته د هر څه ورته دوه. او که چیرې نظر بیخي کې کم وي، نو هغه که چیرې اپریشن وسي، نو د هغه د تل لپاره سترګه بیرته ښکېږي، بهر طرف ته ځي یا داخل طرف ته ځي،
نو د نظر موجودوالی لازمي ده او مختلف ټسټونه په دې کې کېږي. نو که چېرې تاسو داسې ناروغي لرئ د متخصص ډاکټر سره مشوره وکړئ د سترګو. او دغه زما ستاسو ته میسج